شروع کوم په نوم د خدای چې بخونکی مهربان دی، هم رحیم دی، هم کریم دی، ستار دی او رحمان دی. ګرانو مینهوالو، مننه کوم د یارباش د پاڼې خیال صاحب او د نصیر به یې ډېره مننه کوم چې راویې غوښتمه او کېناستو دلته، څه ګرمه ګرمه چای مو وڅښله او څه بنډاره ډېر ښایسته راټول کړی و. امیر آزاد صاحب خو غزل یې وویلې، ډېر ښایسته شعرونه یې پکې وویله، ډېر خوند یې راکړ. خو زموږ د نورو ملګرو او کلیوالو دا خواهش و چې ته هم پکې یو غزل ووایه، مینهوالو سره شیر کړه. نو زه به د صدر په اجازه باندې، صدر صاحب عبدالنصیر صاحب په اجازه باندې یو څو شعره تاسو سره زمزمه کوم. امید لرم چې ستاسو به خوښ هم شي. اور پیغام مې د ګرانو مینهوالو مسافرو وروڼو بیګانو ده چې دا پیج صرف او صرف زه ګورم وینم، تاسو هم ګورئ وینئ چې دا شعر او ادب له جوړ شوی دی او د ده مقصد هم دا دی چې شعر او ادب له موږ وده ورکړو او موږ خپل کلتور، خپل چې کوم کلتور دی هغه موږ خلکو ته راڅرګند کړو، مینه راولو، محبت راولو. نو زما هم تاسو ته یو التجا ده چې دا پیج لایک هم کړئ، شیر هم کړئ. او خبرې زیاتې نه کومه، شعر به درته وایم چې نن ساقي ته حاجت نشته، نن ساقي ته حاجت نشته، هر سړی یاره ساقي دی. ډک جامونه دي، کاسي دي، تماشې دي، تماشې دي. او د بډګرام د موسمونو تماشه ضرور پکار ده، د بډګرام د موسمونو تماشه ضرور پکار ده. په تورغر واورې پرتې دي، تماشې دي، تماشې دي. او غزل به درته ویمه چې یو زوړ غزل به وویمه چې کور په کور او چم په چم مې شکایت دی، کور په کور او چم په چم مې شکایت دی. زه به حق وایمه دا زما فطرت دی، کور په کور او چم په چم مې شکایت دی. زه به حق وایمه دا زما فطرت دی. خلق وایي ستا د خټو ګټو کور دی، خلق وایي ستا د خټو ګټو کور دی. ورته وایم وروره دا هم غنیمت دی. نصیر صاحب شعر دی چې مال او سر مې ستا په نوم باندې قربان شه، مال او سر مې ستا په نوم باندې قربان شه. تا سره مې یاره دومره محبت دی. اور صدر صاحب ته د شعر ډالۍ وي چې کماڼې وي د جابر کره جواړې وي، کماڼې وي د جابر کره جواړې وي. خو ناره ده انقلاب زما عادت دی. مننه. کماڼې وي د جابر کره جواړې وي، خو ناره د انقلاب زما عادت دی. اور ستاسو نوم عزیز الله شاه دا ټیټینګ بیا ده. عزیز الله ورور ته د زما دا شعر ډالۍ وي چې تا چې شمیر مې کړله سیمه پښتونخوا کې، تا چې شمیر مې کړله سیمه پښتونخوا کې. ای شاعره دا د کړی لوی حکمت دی، تا چې شمیر مې کړله سیمه پښتونخوا کې. ای شاعره دا د کړی لوی حکمت دی. او د اشنا مزار سره مې مزار جوړ کړه، د اشنا مزار سره مې مزار جوړ کړه. خان خیل وایي دا مې تا ته وصیت دی، خان خیل وایي دا مې تا ته وصیت دی.